बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल मोहसिन यमा او د لټون بنیر سره حاضر یم ستاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم د ماشومانو په حواله باندې. خبر دی چې په ملاکنډ ډیویژن کې او بیا په ضلع بنیر ضلع سوات کې ماشومان اغوا کیږي، پټیږي، ورکیږي. دغه ماشومان بیا یا خو په پاکستان کې د یو مقصد لپاره کارول کیږي او یا بهر هیواد ته لیږي. دغه یو ځانډ ټاپک دی. راځم خپلې خبره له چې منګه د دغه ماشومانو څنګه ابیاري او مالیاري کولی شو، په دې څنګه نظر ساتلی شو، کوم داسې احتیاطي تدابیر دي چې هغه مو خپل کړو. زما یو څو تجویزونه دي او دا دي چې دغه ماشوم چې په ښوونځي سکول کې سبق وایي نو پکار ده چې سحر دغه ماشوم په خپلو لاسو باندې په خپله هغه سکول ته ورسو. که د سکول ګاډی پسې راځي بیا خو ډېره ښه خبره ده، د ګاډي پورې دغه ماشوم ورسو، د سکول ته ورسېد. بیا دې ماشوم ته هم دا ویل پکار دي چې کله درته ما کال نه وي کړی د ایمرجنسۍ په حالت کې یا ته څه بیمار شي یا ستاسو کار پیښ شي نو ته به بغیر زما د ټلیفون زما د رابطې نه مطلب مخکې به ته نه راځي. نو د هغوی پرنسپل یا استاد محترم چې کوم وي هغه به د پیرنټس ته کال کوي چې دغه ماشوم زه کور ته پرېږدم که نه یا بیمار دی اسپتال ته ولېږم که نه. نو د هغې رابطې نه وروسته بیا چې کوم دی هغه فیصله تاسو کوئ. بیا چې کله د سکول نه راځي نو هم پسې مهله تلل پکار دي یا خو د په ګاډي کې راځي سکولونه اکثر چې کوم دی نو ګاډي ورسره خپل وي نو بیا خو ډېره ښه خبره ده. خو د ګاډي او د کور ترمنځ چې کومه فاصله ده په دې کې خیال وساتئ ماشوم ته په خپله کور ته راولي. دغه ماشوم بیا د چوټۍ نه وروستو کوم ځای وي دی چېرته ځي دی خو مدرسې ته ځي نو مدرسې ته هم په خپل لاس رسولي، په مدرسه کې هم خپل د هغوی استادان چې د هغوی ته دا وینا کولي چې بغیر زما د اجازت نه زما سره به رابطه کې هله به دا ماشوم په ایمرجنسۍ حالاتو کې ته د مدرسې نه یا چوټي کې یا به مطلب رخصت وله ورکړې. بیا دغه ماشوم د مدرسې نه وروستو څه کوي د ماسوتنه پورې دغه نظر ساتل دا د پلار د مشر ورور په کور کې چې څونه نارینه دي د هغوی ډېره غټه ذمهواري ده. په دې کې زموږ مسافر وروڼه دي که فرض که په کور کې د هغوی څوک نشته نو دا ماشوم دومره زلمی دی چې د ده سره فرض که موبایل شته یا په کور کې د بل چا سره موبایل دی نو هغوی دې دغه رابطه په دغې لار هم کولی شي. ځکه چې موږ په ګنټو فیسبوکونه کوو، وټساپ یې کوو، نیټ ګورو نو یو 15 منټو لپاره کال کور ته کولی شو. خپلو بچو د حسمانۍ په هیله باندې موږ کور ته کال نشو کولی چې دا تپوس وکړو چې پلانکې کوم ځای کې دی، څه وخت دی، څه وخت به راځي. بیا ماسوتن دی کوم ځای کښېني دی د مانځه نه وروستو بیا څه کوي. زما خوږو کتونکو ماشومانو ته دا هم ووایي چې بچیه د چا د لاس نه څه مه اخله، خواږه د چا نه مه قبلوه. که څوک درته دا ووایي چې یاله فلانکي ځای ته لاړ شه دا وسه نو دا هم مه کوه. که څوک وایي چې دلته راشه زما سره کار دی، ستا پاپا ما سره دی، ستا ورور ما سره دی، هسې هغه ته یو ډرامه جوړه کړي چې ګینې ستا پلار ستا ورور یا مشر دلته دی او ته راشه دا ماشوم وغولېږي او هغه هلته لاړ شي او بیا پکې څه نه مطلب یا یې بېهوشه کړي یا یې په ګاډي کې بس بیا خپل ځای ته رسولی وي. د بچو لپاره دا یو خبره مهمه ده چې موږ به د مشرانو قدر کوو، موږ به د یو بل خدمت کوو، د دې خبرې نه انکار نه کوو، خو احتیاط په دې کې ډېر زیات ضروري دی. ډېر تجویزونه دي چا به تاسو د کمنټ ته لارې هم ما سره تاسو شیر کوئ. زموږ په خپله د ډیپو صاحب ډسټرکټ بنیر هغوی سره هم رابطه شوي ده، هغه هم وایي چې موږ په دې باندې بالکل نظر ساتو چې داسې قسم واقعه ونه شي. خو خوږو کتونکو یو ځل بیا په آخر کې دا وایم چې زمونږ د مور پلار او زمونږ د مشرانو دا ضروري او دا مهم چې کوم دی زمونږ دا فرض دی چې موږ د دې ماشومانو اسمانه وکړو، د دوی ته پاملرنه وکړو، د دوی د تربیت د سیوري د لاندې دوی ته په هر قدم باندې چې کوم دی سهولیات ورکړو، دوی ته موږ داسې یو پلیټفارم فراهم کړو چې دوی پکې خپل سبق ووایي، دوی پکې خپل ژوند ښکلی کړي، دوی پکې د روان مستقبل لپاره ښه کارونه وکاروي. که چېرې دا واقعیات کېږي او موږ هم د دې نه چې کوم دی نظر واړو نو یو خو به دغه خلکو ته ازادي میلو شي کوم چې دغه نازیبا حرکات کوي، بل دا چې دا ښکلی ماشوم دا ګلالی ماشوم به موږ د لاسونه چې کوم دی نو بس هغه به زموږ د لاسونه خلاص شي، دا به موږ وتروړو، د دې د حسمانۍ په ځای به موږ دغه بوټي چې کوم دی نو دا به وچ شي زموږ نه، دا به زموږ نه تباه او برباد شي. د خپلو بچو خیال وساتئ د ښکلي سباوون په خاطر باندې. مقصد مې دغه دی چې په هر لیول باندې د خپل ماشوم خیال وساتئ او ځان ترې خبر کوي چې بچی ته چېرته تللی وي، د کوم ځای نه رالې، که دی جومات ته هم ځي تپوس ترې کوئ، که دی مدرسې ته ځي هم ترې تپوس کوئ، که دی سکول ته ځي هم ترې تپوس کوئ، که دی لوبو له ځي هم ترې تپوس کوئ، دی چې واپس راځي هم ترې بیا تپوس کوئ، د ده د ملګرو چې کوم دی نو په هغو باندې خیال وساتئ، د دوی چې کوم دی او ټول محفلونه وګورئ. او که د دې نه مخکې هم نه وي کړي نو اوس نه د دې خبرې کوشش وکړئ چې زما بچی زما ورور زما کشر څه کوي، دی څه ټایم ځي او څه ټایم راځي. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. اقبال محسن ستاسو نه اجازت غواړم. الله په امان.